السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نن در سره ویډیو کې وګورئ چې د پښتو د ډرامو مزاحیه اکټر چې کوم سردار خان دا ولې وفات شو، د اصل وفات کېدو وجه څه وه او دا د کوم ځای سره تعلق لري. مکمل معلومات حاصلولو دپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي او مکمل تازه خبرونه زر تر زره تاسو ته در رسي او تاسو ورنه خوند او مزې اخلئ. نو نن در سره ویډیو کې وګورئ چې د پښتو د ډرامو ناموره مزاحیه اداکار چې کوم سردار علي دا د 5 میاشتو نه ډېر زیات بیمارو او د سره د علاج دپاره بالکل هم چا مدد ونه کو او د سره پیسې هم نه وي چې په کوم کې دا په اسپتال کې پروت او ډېر په بر حال کې پروت او د دې نه بعد د ډاکټرانو ورته ویل چې انشاءالله ته به روغ شي، خو چونکې د سره پیسې نه پیسو کمزوري وه او حکومت هم د سره هېڅ قسمه مدد ونه کو چې د هغې په وجې باندې د مکمل دوايانې او چې کوم به ډاکټر دته کوم میډیسن ولیکلو هغه دا نه اخیستل ځکه چې دا ډېر زیات غریب او د وس نه او د بل کاره هم نه و، ځکه چې نن سبا خو د پښتو فلمونه ډېر زیات لاندې ته لاړل او د پښتو فلمونه هغه مزه او خوند نشته چې کوم پیله و. نو هغې وجې سره د ده والا کوم چې کاروبار و د فلمي دا مکمل بند شوی و او د دولت د ګټنې بل هیڅ ذریعه هم نه وه چې په کومې سره دا ډېر غریب په لاندې لاړل او څو میاشتې پیله په ده باندې ډېره سخته بیماري راغلې وه چې د هغې د وجې دا په اسپتال کې داخل کړی و او د اسپتال کې ورته علاج کولو او د بېګا دا خبر مخې ته راغلی دی چې سردار خان وفات شو او د جنازه به د خپل د پلار کلي کئی کې ادا کېږي چې د پښتو د ډرامو مزاحیه اکټران چې څومره هم دي د ډېرو د افسوس مقام ظاهر کړی دی او دا خبره یې کړې دی چې دا ډېر ښه اکټر و، ډېر زبردست کاس و. په دې وجه سره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. والسلام.